د پاکستان پر ځای د بدیلو سوداګریزو لارو د لټون پر دوام یو وار بیا د بلخ حیرتان بندر له لارې د انټر ایشیا نړیوال شرکت له لورې ازبکستان او د منځني اسیا هیوادونو ته د کرنیزو محصولاتو او بېلابېله ډوله میوو صادرات پیل شول. د بلخ سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي په لومړۍ محموله کې د څه باندې $250,000 په ارزښت 1500 ټونه کرنیز محصولات او میوې ازبکستان او د منځنی آسیا هیوادونو ته صادر شوی. امروز امو توافقنامه هایی که قبلا صورت گرفته بود به پشتیبانی نظام و خصوصا حکومت امارت اسلامی همین محموله ها صادر میشن و این بهترین راه بدیل است و هدف از این گامی که برداشته شده راههای بدیل برای محصولات زراعتی افغانستان است و تولیدات داخلی افغانستان است که به حمایت نظام ای صورت میگیره و ما مطمئن هستیم که بدیل بسیار خوبی برای راههایی که امروز مسدود است انشالله این بندر آقینه و بندر دیگر بنادر شمال افغانستان به طرف آسیای میانه مسکو و اروپا می باشد. بلخوا افغان سوداګر د دې صادراتو هرکلی کوي او وایي د حیرتان سوداګریزه لار د پاکستان بدیل مسیر دی. ګمرکي تعرفې معاف او ګڼې ترانزیتي اسانتیاوې ورته برابر شوي دي. الحمدلله بسیار زیاد راضی هستیم از تمام کلانا بزرگای امارت که مهنت کردن، زحمت کشیدن، همچنان از بزرگای اتاق تجارت اگر رئیس عمومی است، همچنان از حاجی عبدالاحد اکا که رئیس اتاق تجارت قندهار است ما را معرفی کردن به ولایت بلخ و رئیس اتاق تجارت حاجی صاحب هارون رشید بسیار زیاد همکاری کردند که مسیر با بزرگای امارت شریک ساختند که مسیر باز شوند. قسمی که ما و شما شاهد اولین محموله محصولات زراعتی افغانستان از طریق بندر گمرک حیرتان به کشور دوست ازبکستان و سایر کشورهای آسیای میانه هستیم. در گذشته در مورد که 500 تن به ارزش $100,000 امریکایی است، این یک راه بدیل برای تمام تاجرها هست که به اثر سعی و تلاش اتاقهای تجارت و سایر مسئولین ولایت بلخ زمینه مساعد شده و ما بسیار خوشحال هستیم که از این طریق ما میتونیم محصولات زراعتی خود به سایر کشورهای آسیای میانه صادر کنیم. بسیار خوشحال هستیم. په همدې حال کې د بلخ سیمه ایز چارواکي وایي اوس د سوداګرۍ او ترانزیت لپاره غوره فرصتونه رامنځته شوي او پانګوالو ته د هر ډول اسانتیاو د برابریدو ډاډ ورکوي. یک بندر مهمی در افغانستان خصوصا در شمال بندر حیرتان ما شما که ما در اینجا قرار داریم این که است ما در شما اطمینان داده میتونیم و تماما تجارت افغانستان اطمینان داده میتونیم که انشالله کسی تجارت ما در بیرون کشور است چی افغانی است چی غیر افغانی است کسانی که سرمایه گذاری میکنه بیان در افغانستان سرمایه گذاری بکنه و تماما و وجود شرایطش برشان که است مساعد است. امنیت هست، زمین هست، عدالت هست، صداقت هست، حمایت هست و کدام ضرورتی که تجار هست اینجا مهیا میشه الحمدلله. ازبکستان او منځني آسیا هیوادونو ته د افغان د کرنیزو محصولاتو او میوو صادرات په داسې مهال کې پیلیږي چې له پاکستان سره په دې وروستیو کې سوداګریزه راکړه ورکړه بنده شوې او اسلامي امارت اوس د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو د موندلو په هڅه کې دی.